امارت اسلامی افغانستان چې اوله پله ایجاد شوی دی تاسو ته به تاریخ ښه معلوم وي. اوله ابتدا د چور او فساد او مفسدینو په مقابل کې وه چې د کندهار څخه دا تحریک شروع شو، تر کابل راورسېدی. د افغانستان 95% خاوره د امارت اسلامي تر تسلط لاندې راغله. چون په هغه وخت کې جنګونه وه، ټول وخت زموږ په جنګ کې تیر شو، تر هغه وخته چې د امریکا پر افغانستان باندې اشغال کاوه او حمله یې کول. موږ ونه توانېدلو چې د وطن ته داسې یو خدمت وکړو چې په هغه باندې زموږ زړونه یخ شي. خو کوشش مو کاوه خپل تر وسه چې څونه مو وس کار کاوه. وروسته چې امریکا پر افغانستان باندې یرغل وکړي، امارت اسلامي سقوط په یو معنا وکړي او د منځه څخه ولاړی. دا 20 کاله بیا موږ مبارزه وکړه. دا زموږ مبارزه د څه دپاره وه؟ دا زموږ جهاد د څه دپاره و؟ زموږ په مقابل کې به ډېر تبلیغات شوي، تاسو به اورېدلي دلته په کابل کې په هر ځای کې. چا به ویل چې دا د پاکستان خلک دي، چا به ویل چې دا د امریکا خلک دي، چا به ویل چې دا د روسانو خلک دي، چا به ویل چې دا د بل ملک یا د نورې دنیا د نورو ممالکو یا د شرقیانو یا د غربیانو یو پروژه ده. زه قسم درته کوم چې زموږ په دې جهاد او په دې 20 کلنه مبارزه کې تر دې واخواته چې افغانستان غربیانو اشغال کړی وو او غربیان راغلي وو، زموږ په ملک یې خپل قانون پیاده کاوه. د دې په مقابل کې موږ ودرېدلو چې موږ نه غواړو او نه پرېږدو چې دلته یو داسې نظام نافذ شي چې هغه د افغانستان د عنعناتو سره په ټکر کې وي، د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې وي. نو دا مبارزه موږ د دې هدف دپاره روانه کړې وه. الحمدلله دا دی و هدف ته را رسېدلي یو، هم اشغال ختم شوی دی او هم یو اسلامي نظام په دې افغانستان کې نافذ شوی دی. اوس موږ ستاسې د ټولو ذمهداري ده او دا مسؤلیت دی چې باید لاسونه سره ورکړو او د دې مظلوم ولس